سلامونه زموږ نننۍ خپرونې ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ واوسئ. په دې خپرونه کې موږ د افغانستان پر نړیوال دریځ او پر راتلونکي خبرې کوو. آیا افغانستان کولی شي له انزوا ووځي او په نړیوالو اړیکو کې فعاله ونډه واخلي که نه؟ نو کوم خنډونه پر وړاندې ولاړ دي؟ نن به دا مهم بحث له خپل دروند میلمه حمدالله همدرد صاحب سره شریک کړو. حمدالله همدرد صاحب خیر راغلی. سلامونه تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته مننه. مننه ډېره زیاته. ښاغلی همدرد صاحب، ستاسو په نظر افغانستان څنګه کولی شي له سیاسي انزوا څخه ووځي او نړیوال تعامل ته داخل شي؟ زه فکر کوم افغانستان هغه وخت کولی شي چې له سیاسي انزوا څخه ځان وباسي هغه وخت چې افغانستان د ملي مشروعیت او نړیوال تعامل ترمنځ دا تعادل مراعات کړي او په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته سي چې هغه د ملي مشروعیت پر اساس وي، قانون محوره وي او د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي او په عین وخت کې نړیوالو قوانینو ته درناوی ولري، په ځانګړي ډول د ملل متحد له منشور سره سم جوړ شي او په عین وخت کې هغه څه چې افغانستان له انزوا څخه ایستلی سي یا له سیاسي انزوا څخه ایستلی سي هغه سالمه ډیپلوماسي ده یا مسلکي ډیپلوماسي ده او بې طرفه سیاست ته چې افغانستان باید ترسره کړي او په عین وخت کې د اړیکو ترمنځ تعادل ساتل دي یا له ټولو قطبونو سره چې دا نوی نړیوال نظم رامنځته کیږي له ټولو سره فعاله ډیپلوماسي پالل دي او په یو اړخ پورې ځان ډیر زیات منحصر پاتې کېدل نه دي ورته پکار. یعنې منحصره سیاست باید ونه کې، غیر انحصاري سیاست باید مخته یوسي. مننه. د مشروعیت موضوع د افغانستان پر نړیوالو اړیکو څه اغیز لري؟ زه فکر کوم چې په ځانګړي ډول د یو نظام لپاره لکه په افغانستان کې چې اوس حاکم نظام ده، مشروعیت د نړیوالو اړیکو لپاره یو بنسټیز عنصر ده. که چیرې دوی غواړي یا مثلا په افغانستان کې که چیرې راتلونکی نظام غواړي چې مشروعیت پیدا کړي، هم ملي مشروعیت او هم نړیوال مشروعیت، د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره طبیعي خبره ده چې دوی باید ملي مشروعیت هم ولري او په عین وخت کې په داخل کې د خلکو حقونه باید مراعات شي، یو ځواب ورکوونکی نظام باید وي او قانون محوره نظام اوسیږي. د هغه نه وروسته بیا طبیعي خبره ده چې دوی کولی سي چې په افغانستان کې مشروع نظام رامنځته کړي او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د یو فعال غړي په حیث یا د یو فعال سیاسي ادرس په حیث دوی هغه خپل فعالیت ترسره کړي، د افغانستان هغه ګټې خوندي وساتي. بغیر د دې دوی به ونشي کولی یا د افغانستان نظام به ونشي کولی چې په نړیوالو اړیکو کې له مشروعیت پرته د یو فعال غړي په حیث فعاله پاتې شي. ستاسو د لید لوري نه د کورنیو سیاسي اصلاحاتو پرته نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ زه فکر کوم چې په دغسې حالت کې نړیوال تعامل معمولا محدود، موقت او تخنیکي وي، ولې که چیرې په بشپړ ډول سره اصلاحات رامنځته سي، البته اصلاحات خپله پروسه لري، دوامداره پروسه وي، د خلکو حقونه تضمین سي او داسې یو نظام چې هغه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي، حد اقل د یو هیواد خلک د هغه نظام هغه مالکیت احساس کړي، نو په هغه حالت کې معمولا نور نړیوال هیوادونه هم د دوی ملي مشروعیت په کتلو سره او د دوی د دې نظام هغه شفافیت چې د دوی په اداراتو کې شتون لري او هغه نمایندګي استازولي چې له خپل ملت څخه کوي، ملي مشروعیت یې ترلاسه کړی وي، هغه ته په کتو سره بیا له دوی سره اقتصادي همکاري هم کوي، قراردادونه هم ورسره کوي او فعاله ډیپلوماسي هم ورسره پالي. بغیر له هغه له دوی سره په موقت ډول چې ملي مشروعیت دوی ونه لري، په موقت ډول نور هیوادونه هم یو څه احتیاطانه یا محتاطانه عمل کوي او بشپړ تعامل ورسره نه کوي. د افغانستان په بهرني سیاست کې اقتصادي ډیپلوماسي رول څومره مهم دی؟ په دې کې شک نشته چې د افغانستان په برخه کې په ځانګړي ډول اقتصادي ډیپلوماسي ډیر حیاتي ارزښت لري یا حیاتي اهمیت لري او د اقتصادي ډیپلوماسي ته په کتلو سره چې ولې ارزښت لري هغه دا ده چې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت ته چې موږ ګورو، دا خپله د افغانستان تعریف د داسې یو هیواد په شکل کوي چې هغه نور هیوادونه یو له بل سره وصلوي، یعنی جیوپولیټیک ارزښت یې خپل سته او په عین لحاظ
په عین وخت کې د دې اقتصادي ارزښت ته که موږ تاسې وګورو په اقتصادي لحاظ افغانستان د ډیرو هیوادونو ترمنځ د اتصال نقطه ده، د وصل نقطه ده او دا د یو کوریډور په حیث باندې د نورو هیوادونو لپاره کار ورکولی شي. فلهذا په اقتصادي ډیپلوماسۍ کې پرمختګ خپله په دې معنا ده چې بیا د افغانستان نظام کولی شي چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په پیاوړتیا سره په عین وخت کې سیاسي ډیپلوماسي هم پیاوړې کړي او د نړیوال تعامل لپاره په دغه برخه کې ګټه واخلي، نړیوالې اړیکې ورسره پیاوړې کړي. نو طبیعي خبره ده له دې څخه دا معلومیږي چې د افغانستان اقتصادي ډیپلوماسي د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه دا ده چې په افغانستان کې دغه ظرفیت شتون لري او که نه، آیا دا نظام کولی شي چې اقتصادي ډیپلوماسي مخته یوسي، فعاله اقتصادي ډیپلوماسي مخته یوسي او نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې له دوی سره اقتصادي اړیکې وپالي، په افغانستان کې پانګونه وکړي. او دا هر څه هغه وخت ممکن دي چې په افغانستان کې یو ملي مشروع او په نړیواله کچه مشروع نظام شتون ولري. بیا هم وایم کله چې په افغانستان کې یو داسې نظام شتون لري چې هغه ملي مشروعیت هم ونه لري، نړیوال مشروعیت هم ونه لري، په دغسې حالت کې هغه اقتصادي ډیپلوماسي هم په فعال ډول او په موافق یا بریالي ډول سره مخته نشي تللی، ځکه نړیوال پرې اعتبار نه کوي. دغه مشروعیت خپله داسې نه ده چې یوازې حقوقي حرف ده یا صبغه ده یا موږ تاسې یوازې حقوقي پیژندنه ورته ووایو، نه، دا یو باور ده په نړیواله کچه د افغانستان لپاره دغه مشروعیت یو باور رامنځته کوي او نړۍ ته دا ښیي چې دلته کوم نظام چې حاکم ده دا په واقعي ډول د دې خلکو استازولي کوي، خلک پکې فعال دي، فریډم اف سپیچ یا د بیان ازادي پکې شتون لري، د خلکو حقونه ورته ورکول کیږي، اقلیتونه او نور ټول قومونه هم پکې خوشحاله دي او نظام هم شموله ده. نو په هغه حالت کې کله چې اقتصادي ډیپلوماسي کیږي یا صورت مومي، هغه ډیره زیاته بریالۍ کیږي او د هغه په واسطه کولی شي چې سیاسي ډیپلوماسي هم موفق او بریالۍ سي او د افغانستان په ګټه تمامه سي. مدني ټولنه او عامه ډیپلوماسي څنګه کولی شي د افغانستان نړیوال حضور پیاوړی کړي؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې مدني ټولنې او عامه ډیپلوماسي د افغانستان لپاره ډیر کلیدي رول لوبولی سي. موږ تاسو کې وګورو په ډیری هیوادونو کې پوهنتونونه، فرهنګي بنسټونه او سیاسي ادرسونه دا ټول راجګیږي او د یو هیواد هغه ډیر مثبت او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کوي. نو که چیرې په افغانستان کې د بیان ازادي شتون ولري، مدني فعالیت شتون ولري، اول ته تلویزیونونه فعال او آزاد واوسیږي، بېطرفه واوسیږي او ترڅنګ پوهنتونونه د څېړنیز سنټرونه یا مرکزونه واوسیږي، دوی په ډیر ښه ډول سره کولی شي چې د افغانستان یو مثبت تصویر او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. ولې بدبختانه باید ووایم چې په اوسني حالت کې موږ تاسې ګورو چې په مدني فعالیتونو، په سیاسي فعالیتونو باندې په وطن کې بندیزونه لګېدلي دي او له همدې کبله موږ نشو کولی چې د افغانستان یو مثبت او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کړو. له همدې کبله ده چې تر اوسه پورې هم بدبختانه نړۍ هم په افغانستان باندې د تروریستانو د مرکز نوم ایښی ده یا په دې شکل ورته خطاب کوي یا دا وایي چې سیمه د افغانستان څخه ګواښېدلی سي یا افغانستان سیمې ته لا هم د ګواښ په شکل باندې قرار لري او دوی ورته د ګواښ په سترګه ګوري. د یو همکاري کوونکي، د یو وصل کوونکي او د یو اقتصادي یا سیاسي همکار په حیث دوی ته نه ګوري، ځکه ورته نړیوال مشروعیت هم نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنیزه ډیپلوماسي، دغه ټولنیز ادرسونه دا د یو نظام لپاره بیا په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مدني فعالیتونه، پوهنتونونه دا ډیر کلیدي رول لوبولی سي او د یو نظام د مثبت معرفي کولو په برخه کې، د یو هیواد د مثبت تصویر وړاندې کولو په برخه کې که څوک له دې څخه ګټه وانخیستلی سي، نو زه فکر نه کوم چې بیا د وکولی سي چې په بل ډول سره دوی هغه د خلکو غږ اوچت کړي په ازادانه ډول سره. ځکه اوسنی نظام یا په افغانستان کې که هر نظام وي چې هغه ملي مشروعیت ونه لري، دوی که په خپله هر څومره چیغې وایي چې موږ ښه خلک یو، خو خلک یې نه ورسره مني، خلک خو دوی ګوري. ولې کله چې یو مدني ټولنه راجګېږي، کله چې آزاد خلک راجګېږي، کله چې ریسرچ سنټرونه راجګېږي او ستا استازولي کوي، حد اقل تا نړۍ ته وړاندې کوي په مثبت ډول سره، نو دا بیا ډیر زیات اغیز لري. موږ تاسې به لیدلي وي په حتی په سیاسي بحثونو کې هم چې موږ تاسې کینو، که چیرې د یو طرف یا یو اړخ یو څوک راجګېږي، د ځان په اړه کمپاین کوي، ځان ته لابي کوي، هغه دومره نه وي اغیزمن. ولې که دریم نفر راجګېږي او د ده تعریف یې وکړ، د ده وړتیا یې بیان کړه، د ده لاسته راوړنې بیان کړې، نو خلک هغه شخص ته مایل کیږي او وایي چې واقعا هم دې شخص کې یو څه شته، په دغه هیواد کې یو څه شته چې بل څوک یې هم تعریف کوي یا بل څوک یې هم ستاینه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېر اړین دی.
ښاغلی همدرد صاحب، د نوي نړیوال نظم په چوکاټ کې افغانستان څنګه کولی شي خپل موقف تعریف کړي؟ زه فکر کوم په راتلونکي نوي نړیوال نظم کې افغانستان باید ځان متوازن، بېطرفه او وصل کوونکی هیواد معرفي کړي. موږ تاسې ګورو چې د IMF او ورلډ بانک او نورو سازمانونو ترڅنګ د شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن یا د شنګهای د همکاریو سازمان او ورسره بریکس چې ډیر زیات مهم ده او په دې کې برازیل، روسیا، انډیا یا هند، روس، چین او دا نور هیوادونه شامل، ساوت افریقا دا ورسره شامل دي. دغه سازمانونه چې رامنځته کیږي د دغو په منځ کې بېطرفه موقف اختیارول، د وصل کوونکي هیواد موقف اختیارول، دا به د افغانستان په ګټه وي. او افغانستان ته نه ده پکار چې ځان په یو اړخ پورې ډیر زیات ونښلوي، بلکې د ټولو ترمنځ دغه بیلانس او توازن باید په خپله فعاله ډیپلوماسۍ کې هم وپالي او په نظر کې ونیسي او د افغانستان د ګټو پر اساس باندې دوی هم خپل بهرنی سیاست او هم ډیپلوماسي وټاکي. ستاسو په اند افغانستان راتلونکی د سیمه ییزې همکاریو سره تړلی دی که له نړیوالو قدرتونو سره؟ زه فکر کوم چې د افغانستان راتلونکی په ځانګړي ډول په دغه نوي نظم کې چې رامنځته کیږي دا په دواړو پورې تړلی دی، هم په سیمه ییزو همکاریو پورې او هم په نړیوالو قدرتونو پورې. ولې یو شی چې ډیر زیات مهم د هغه دا ده چې موږ باید د افغانستان سیمه ییزو همکاریو ته لومړیتوب ورکړو. ولې؟ ځکه د افغانستان امنیت، اقتصاد او جغرافیه که تاسې ګورئ دا په مستقیم ډول اول د موږ تاسې د ګاونډیو په واسطه تر اغیز لاندې راځي یا مثلا متاثره کیږي. که امنیت هم د مثلا ګاونډیان کولی شي چې موږ نه امنه کړي، که اقتصاد مو هم د په ګاونډیو پورې متړلی ده، که جغرافیه مو هم د له ګاونډیو سره متړلې ده، تجارت او سیاست مو هم له دوی څخه اغیزمن کیږي. په لحاظه د موږ تاسې هغه موقف په آینده کې داسې اوسیږي چې اول سیمه ییزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړلی شي، دا بنسټ وګرځېږي او د نړیوالو قدرتونو سره اړیکې چې هغوی هم موږ تاسې ته ټکنالوژي راکولی شي، مالي مرسته راکولی شي او په عین وخت کې سیاسي ملاتړ راکولی شي، هغه نړیوال قدرتونه هم بیا په دې شکل کولی شي چې موږ تاسې د همدغه سیمه ییزو همکاریو چې بنسټ موږ جوړ کړی ده د دې په سر باندې هغه هم ودرو او افغانستان له ټولو سره په اړیکه کې وساتو او یو متعادل او میانه رو بېطرفه سیاست مخته یوسو. ښاغلی همدرد صاحب، د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه چې دا اوس د مشکلات راپورته شوي دي، ستونزې راپورته شوي دي، دې په اړه ستاسو څه نظر دی؟ ګورئ، د ډیورنډ کرښه یا د ډیورنډ مسله چې موږ تاسې ګورو طبیعي خبره ده چې د ډیورنډ کرښه فرضي کرښه ده. دا داسې څه دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې او تر هغه مخکې د شاه شجاع په وخت کې انګریزانو په افغانستان باندې ورته پلې ده په زور باندې. په دې کې د افغان ولس هیڅ رضایت نشته او هیڅ افغان دې ته نه حاضرېږي چې ډیورنډ چاته وروبکي. دا یوه ناموسي موضوع ده د ټولو افغانانو لپاره او افغانستان په هیڅ وجه له خپلې خاورې څخه چې تر اټک او تر مارګلې پورې ده له دې څخه نه تېرېږي. دا د افغانستان او د افغانانو موقف ده. د دې موقفه تېرېدل په هیڅ وجه د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. موږ تاسې ولیدل چې په تېرو څو ورځو کې هم د ډیورنډ موضوع ځینو خلکو راپورته کړه. نن سبا داسې ده چې څوک ځان ته کمپاین کوي نو د ډیورنډ موضوع راپورته کړي یا ورته خلک غبرګون وښیي یا عکس العمل وښیي. بیا د ځینو هیوادونو سره که دوی ځینې معاملات، سیاسي معاملات او شی لري، هغه ځان داسې ورته معرفي کوي چې ګویا زه خو په دې ټولنه کې لا هم دومره نفوذ لرم او بالاخره سیاسي نفوذ لرم او زما خبره ډیره تاثیرګزاره ده او اغیزمنتیا لري، په همدې خاطر دومره خلک زما خبرې ته غبرګون ښیي. نو زه دغه خلکو ته هم دا وایم چې په ډیورنډ کرښه د هیڅ کوم تجارت هم نه کوي، سیاسي شهرت هم نه ترلاسه کوي. دا د افغانستان د قومونو مسله ده، د افغانستان د خلکو مسله ده. هیڅ رئیس جمهور د افغانستان د خلکو نه پرته د دې په اړه پریکړه نشي کولی. امیر عبدالرحمن خان هم هغه وخت چې کوم شی له انګریزانو سره لیکلی ده، په هغه کې اول د امیر عبدالرحمن خان امضا نشته. دویمه خبره دا چې تاسې که د ملل متحد قوانین هم وګورئ، په هغه کې دا زه به مادې ته لږ څه اشاره وکړم که بشپړه سمه ونه سم ویلی یا رانه هېره وي. په هغه کې دا ویل کېږي چې کله استعماري هیوادونه یا قدرتونه په یو هیواد باندې په زور یا په جبر یو څه منلي واوسي، هغه د منلو وړ نه دي. فلهذا په دې کې هم د ډیورنډ کرښه زموږ خپل حق ده. دا چې اوس ځینې خلک وایي چې دا د تاسې حق ده، نو ستاسو دومره پاچاهانو، رئیس جمهورانو ولې دا بیرته وانخیستلی سوی؟
ګورې په دې کې موږ تاسې که د اعلی حضرت ظاهر شاه وخت وګورو په هغه وخت کې هغه مثلا په دې برخه کې غږ نه ده اوچت کړی. حتی داسې زمینه مساعده سوه چې کله د هند او پاکستان جګړه وه نو د پاچا ظاهر شاه په وخت کې دا زمینه مساعده وه چې د حمله کړې وی او بالاخره تر ټکه پورې د خپله ځمکه رانیولې وه. بدبختانه هغه پاکستان ته ډاډ ورکړه چې تاسې لاړ سئ خپلې جګړې ته، له هند سره مو جګړه وکړئ، موږ له دې خوا په تاسې باندې برید نه کوو، حمله نه در باندې کوو، له موږ څخه ډاډه اوسېږئ. دا کار باید نه اوسو په یو لحاظ باندې. ولې دا په یو لحاظ بیا خپل مثبت اړخ هم لري. هغه دا ده چې افغانستان دا ثابته کړه چې موږ یو ښه ګاونډی یو د پاکستان لپاره، او پاکستان باید په افغانستان کې د افغانستان په امن کې خپله ګټه خوندي وساتي، او په دې کې دوی باید خوشحاله اوسېږي چې افغانستان امن وي، باید دوی هم په امن کې پاتې شي، دوی باید په دې خوشحاله وي. برعکس پاکستان د افغانستان په ناامنۍ کې، د افغانستان په جګړو کې دوی تجارتونه کوي، او دوی د افغانستان په جګړه کې په افغانستان کې د نیابتي جګړو په پیل باندې خوشحالېږي او خپلې ګټې په همدې باندې له نړیوالو څخه ترلاسه کوي. نو خبره دا ده چې د ډیورنډ په کرښه باندې نه زه حق لرم، نه احمد، نه محمود، نه هیڅوک. دا چې موږ همیشه وایو چې د دې وخت لا نه ده راغلی چې د ډیورنډ په کرښه باندې موږ وغږیږو. دلیل یې دا ده چې موږ تاسې اوس پوهیږو چې افغانستان په داسې یو حالت کې ده چې حتی ملي او نړیوال مشروعیت نه لري. نو آیا عقل دا امر کوي موږ تاسې ته چې موږ په داسې یو حالت کې چې نه نړیوال مشروعیت لرو، نه ملي مشروعیت لرو، نو ټول خلک په یو نظام پسې ولاړ دي. په دغسې حالت کې ته راځې یا له پاکستان سره جګړه کوي یا نړۍ ته دغه عریضه وړاندې کوي چې د ډیورنډ کرښه ماته بیرته راوسپارئ. هغه 100 کاله د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ پوره سوي دي، او موږ پاکستان اصلا پیژنو نه. موږ دا خاوره پاکستان ته نه ده ورکړې، بلکې دغه سیمه د انګریز یعنی د بریټیش انډیا په هغه وخت کې یا برطانوي هند او د افغانستان د افغانستان ترمنځ دغه یو حایل ځای رامنځته سوی و یا ځمکه رامنځته سوی و چې یو په بل باندې به حملې نه کولې، او دا د امن سایه وه یا بفر زون په شکل باندې دا ځای معرفي کړی و. نو په همدې خاطر باندې د ډیورنډ کرښه بار بار باید ووایو چې دا د افغانانو ده، زموږ خپله خاوره ده، موږ نه اضافي ځمکه له چا غواړو، نه په زور ترې نیسو. دا چې اوس فعلا زموږ تاسې دې خوا پښتانه او د دې خوا پښتانه دې ته اماده یا چمتو نه دي چې دا ځمکه راخپله کړو، یا په نړیواله کچه موږ لا هم هغه ملي مشروعیت او ځواک او قوت په نړۍ کې نه لرو، نړیوالې اړیکې مو کمزوري دي، یا ډېر واضح باید ووایم چې فعلا زموږ زور نه رسیږي. فعلا موږ په داسې حالت کې یو چې لاس مو مات ده، پښې مو ماتې دي، او لاس مو وږې ته اچولی ده. نه له پاکستان سره زور وهلی سو، نه له غرب سره وهلی سو، نه د پاکستان له ملاتړو هیوادونو حامیانو سره وهلی سو. په همدې خاطر زموږ لپاره فعلا غوره دا ده چې همدغه دایه ژوندۍ وساتو، خپلو نسلونو ته انتقال کړو، راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو، او خپلو ځوانانو باندې هغه خاصتا هغه ځوانان چې هغه تعلیم یافته دي، وطن ته ژمنتیا لري، هغوی باید بیداره اوسیږي. هغه که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، دا وطن د ټولو افغانانو ده. کله چې موږ وایو چې افغان، معنا دا چې د افغانستان ټول قومونه، هر هغه څوک چې د افغانستان تذکره لري هغه افغان ده. خو ښه خلک، ښه افغانان بیا هغه کسان دي که پښتون یې، تاجک یې، ازبک یې، هزاره وي، چې هغه د دې ترڅنګ چې د افغانستان تذکره ولري، وطن ته ژمنتیا هم ولري، د وطن د ملي ګټو هغه سرې کرښې او شنې کرښې ورته معلومې اوسي، په کوم ځای کې دی تعرض کولی سي یا مخته تګ کولی سي، په کوم ځای کې باید ودرېږي، کومه خبره ورته کول پکار دي، د وطن په ګټه ده، کومه کول نه دي پکار، په کوم حالت کې کومه خبره کول پکار دي. په سیاست کې دا شیونه ډېر زیات مهم دي. بدبختانه زموږ ځینې سیاسیون یوازې د دې لپاره چې خپله مطرح سي، او یا مثلا ځینې سیاسي ډیلونه له ګاونډیو نورو سره وکړي، دوی په دې خاطر باندې دغسې حساسو موضوعاتو ته لاس وروړي. یوه ټوکه دې پکې وي که موږ تاسې وګورو دغه غربي هیوادونو کې یا په کفري هیوادونو کې چې هلته اسلام نه وي حاکم، دوی کې چې څوک راجګیږي غواړي په نړۍ کې ځان مشهور کړي، نو قرآن کریم وسوځي، یا مثلا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتور جوړ کړي، یا توهین وکړي، اسلام ته توهین وکړي، یا مسلمانانو ته توهین وکړي، نو یو دم په ټوله نړۍ کې شور را جوړ شي، دا سړی ډېر شهرت پیدا کړي. هغه که په سویډن کې و، که په ناروې او ډنمارک او په نورو هیوادونو کې و، موږ تاسو د دې شاهدان یو. په افغانستان کې بیا څه شی ده؟ په افغانستان کې که یو سیاستمدار په داسې حالت کې وي لکه سکروټې څخه خاموشیږي او غواړي چې بیرته د سکروټې ته ورپوکي، بیرته په سیاست کې مطرح سي، نو بیا راسي په ډیورنډ باندې ولګېږي، د ډیورنډ کرښه باندې ولګېږي، د افغانانو هغه احساسات راوپاروي او خلکو ته دا وایي چې زه خو لا په سیاست کې ژوندی یم. نو زه فکر کوم چې په سیاست کې ډېر نور ابزار هم شته، ډېر نور وسایل شته
چې سیاستمداران یا سیاسون کولی شي د هغو له لارې په سالم ډول ځان مطرح کړي د افغانانو په منځ کې، کولی شي د افغانانو زړونه وګټي، کولی شي افغانانو ته خدمت وکړي، کولی شي افغانانو ته تحصیلي بورسونه او نور خدمات کاري فرصتونه برابر کړي. دا اکثره سیاسون ډیر زیات پیسه دار هم دي، دوی کولی شي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي او افغان کارګران وروغواړي هلته په دندو باندې وګماري. نو زه فکر کوم د مطرح کېدو یو له ښو لارو څخه دغه هم ده. ډیورنډ کرښه نه د ټوکو ټکالو شی ده چې څوک پرې ټوکې وکړي، نه د سیاست وسیله ده چې موږ تاسې پرې سیاست وکړو. هو په دې کې زموږ تاسې پاچایان، رئیس جمهوران دا ټول ملامت دي، هیچا په دې برخه کې اقدام نه ده کړی. ولې چې کله بیا منطقي برخې ته ورځې نو د هغوی ټول دلایل هم دا و چې موږ لا کمزوري یو، دا شی نسو رانیولی. ته چې کله هم د ډیورنډ مسله یادوي یا د ډیورنډ د بیرته نیولو مسله یادوي، دلته صرف پاکستان نه ده، دا د ډیورنډ کرښه چې چا رامنځته کړې ده شاته انګریز ده، او انګریز دلته اتومات بیا مداخله کوي. یعنی ته چې کله هم د ډیورنډ د کرښې په اړه باندې اقدام ته آماده کېږي یا چمتو کېږي چې دا بیرته راخپله کړي، له افغانستان سره یې وصل کړي، ستا ډیپلوماسي باید دومره قوي وي، ستا نظام په افغانستان کې باید دومره قوي وي چې اول ته انګریز ته قناعت ورکړی اوسي، هغوی ته ووایي چې دا ځمکه د له ما نه د 100 کالو لپاره اخیستې وه، یا د کرایه راکوله یا د هر څه چې راکول، خو هغه څومره روپۍ چې ورته ټاکلې وي هغه امیر عبدالرحمن خان ته ورکولې. دا په دې معنا لکه کرایه چې ورکوي، ځکه یو څه چې خرڅ سي خو یو دفتن ته پیسې درکوي، خبره ختمه. ولې چې دا کال په کال ته پیسې درکوي یا میاشت په میاشت د یو څه لپاره ته پیسې اخلي، معنا دا ده چې هغه ځای ته یا په اجاره ورکړی ده، په کرایه ورکړی ده. دا زموږ ځمکه ده، دا نه څوک نیولی سي، نه د چا په خبرو څوک د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژندلی سي. زموږ که له پاکستان سره مرز یا سرحد وي یا پوله وي، هغه به تر اټکه یې خواته وي، د پنجاب سره زموږ پوله ده او موږ له هند سره وصل یو. دا چې هند نه غواړي پنجاب بیرته له پاکستان څخه ونیسي یا سند ترې ونیسي او نور ولایتونه یې ترې ونیسي، هغه د هند خپل کار ده، هغوی ورسره منازعه نه لري، په رضایت سره ترې جلا سوي دي. ولې له موږ نه دا ځمکه په زور نیول سوې ده، موږ د افغانانو په حیث له دې نه تېرېږو او نه یې چاته وربخو. البته دغه خلک د کوزي پښتونخوا خلک او دې خوا د افغانستان خلک کله چې دوی سره کېنستل، دواړو توافق سره وکړه که مستقل بل هیواد په منځ کې جوړو، د موږ او د پاکستان په منځ کې د هغو توافق یا د پورته افغانانو توافق همداسه، په دې کې بیا موږ مشکل نه لرو کله چې خلک فیصله وکړي. ولې دا چې د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ یا نظام یې راجګېږي، د دوی هغه ملیټري راجګېږي، په موږ باندې په زوره غواړي چې ومني، یا ISI راجګېږي، یا د ISI ځینې ګوډاګیان یا ملګري یا دوستان یا متحدین په افغانستان کې غواړي چې مثلا دا په زوره باندې په موږ ومني. نو دا خوب او خیال د ګور ته له ځان سره یوسي، د دوی نیکونو هم دا خوبونه لیدلي وو، پلرونو هم لیدلي وو، دوی هم ویني، همداسې به یې ګور ته له ځان سره وړي او د ډیورنډ کرښه به انشاءالله بیرته له افغانستان سره وصل کېږي او دا د افغانستان برخه ده، نه جدا کېدونکې برخه ده. دا چې اوس مزور نه رسیږي، ځینې خلک دې ته ورخطا دي چې د جمهوریت په وخت کې اغزن تار تیر سوی یا سیم تیر سوی ده، دې ته هېڅوک نه ورخطا کېږي. د برلین دیوال تر دغه اغزن تار ډیر زیات ډبل و، خو هغه ورځ چې کله راغله چې دا اغزن تار هم له منځه یوړل سي او دغه ډول اغزن تار بیا په اټک کې ولګول سي، هغه ورځ چې کله راغله بیا به د اغزن تار په خپل افغانان له منځه سره یوسي. د تشویش او د اندېښنې وړ خبره نشته، صبر پکار ده، استقامت پکار ده او زغم پکار ده او سیاسي پوهه پکار ده. موږ په شعوري لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ کې پوه اوسېږو، د خپل ځمکې په ارزښت، د خپل هیواد د ازادۍ او استقلال په ارزښت او د خپل سرلوړۍ په ارزښت پوه اوسېږو، نو دا ځمکه موږ له لاسه نه ورکوو انشاءالله او راخپلوو به یې. تاسو چې د یو موضوع ته هغه وکړه، یو موضوع باندې مو یو شویلې لکه سیاسي څیرو باندې چې دا موضوع یې لږه څېړلې ده، نو هغه سیاسي څیرې چې دغه خبره کړې چې فرضي کرښه نه ده بللې بلکې یو رسمي کرښه یې بللې ده، دا تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا خپل شخصي ادرسه خبرې کوي که د یو ملت د ادرسه خبرې کوي؟ زه فکر کوم دا نه له شخصي ادرسه خبرې کوي، نه د ملت له ادرسه خبرې کوي، دا د چا په اشاره خبرې کوي. د چا په اشاره خبرې کوي، له چا څخه چې دوی غواړي پروژه ونیسي یا ورسره همکاري پیل کړي، د هغوی په اشاره باندې دوی غواړي چې دا خبرې مطرح کړي، د افغانانو ترمنځ احساسات راوپاروي، د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي او په دغه بې اتفاقي کې موږ تاسو یو متل لرو وایي اوبه خړې کړه ماهیان یا کبان پکې ونیسه. نو کله چې د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته سوه، نفرت رامنځته سه، په دغه حالت کې ته کولی سي چې یو قوم دې ته آماده کړي چې د بل قوم پر مقابل کې یا پر وړاندې وجنګېږي، جګړه پیل کړي. نو دا خلک غواړي چې د پردیو په اشاره باندې
دغه ډول یو نفاق او بې اتفاقي رامنځته کړي، خلکو ته داسې ښیي چې گویا د ډیورنډ کرښه یوازې پښتانه نه مني. دا ډېر غلط فکر ده چې ملت ته ورکول کیږي یا هر قوم ته ورکول کیږي. دلته که سبا په افغانستان کې یو ازبک راجګیږي، یو تاجک راجګیږي، یو هزاره راجګیږي، د افغانستان ولسمشر کیږي، دا وطن د ده هم وطن ده. لکه څومره چې زه یو پښتون یم، دا وطن د ما ده، زه د دې هیواد مالک یم. په همدغه ډول زما یو تاجک افغان، یو هزاره افغان، یو ازبک افغان عین لکه د ما په شان د دې وطن مالک ده، صاحب ده. که دی ولسمشر کیږي یو وخت کې واک ته رسیږي، دی هم دا مسؤلیت لري د دې ملت په وړاندې چې د ډیورنډ د کرښې له داعیې څخه هم دفاع وکړي او تر اټک او مارګلې پورې دا خاوره خپله وګڼي او هیڅ چاته یې ورنه کړي. سر پرې ورکړي، سر د بلم پرې واخلي، خو وطن له لاسه باید ورنه کړي. موږ چې د جمهوریت خلکو د طالبانو ته فعلا وطن پرې ایښی ده، له دې څخه موږ حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی چې طالبان صحیح ده چې په پاکستان کې روزل سوي دي، راتلل د جمهوریت په وړاندې جنګېدل، ولې دي خو افغانان. موږ تاسې ډېرې ډلې داسې ولیدلې چې په پاکستان کې روزل کېدلې، په افغانستان کې جنګېدل او بالاخره د افغانستان نظامونه یې سقوط کړل. دا یوازې د طالبانو تجربه نه ده، د مجاهدینو تجربه هم په همدې شکل باندې وه. ولې د دوی له افغانیت څخه موږ انکار نسو کولی. اکرزي صاحب به ورته نااهله افغانان ویلي چې د خپل وطن په وړاندې جنګېږي، په دې خاطر به ورته نااهله ویلي. نو هر هغه څوک چې هغه د پاکستان په اشاره یا د نورو هیوادونو په اشاره راځي او د خپل هیواد پر ضد جنګېږي، دلته پکې زیربناوي ورانوي، پلونه ورانوي او مثلا نور انفراسترکچر دوی ورانوي، وطن ورانوي، د پردیو په خاطر نظامونه پکې سقوط کوي. دغه ته بیا موږ تاسې ویلی شو د وطن نه اهل اولاد، ولې دا نسو ورته ویلی چې هغه افغان نه ده. له افغانیت څخه هېڅوک هم څوک نسي ایستلی، نه زه هزاره له افغانیت ایستلی سم، نه تاجک ایستلی سم، نه پښتون ایستلی سم، نه ازبک ایستلی سم. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان وي، د افغانستان تذکره ولري، په افغانستان کې ځمکه او شناخت ولري او دوی په افغانستان کې ریښه ولري، هغه افغان ده، که د هر ځای وي. مننه همدرد صاحب، ډېره زیاته مننه. نو دا وه زموږ د نن شپې خپرونه او د لیدنو مو ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې پورې